ثنا ګل وایي خاوند مې چې هر ځل تحریک شي بیا یې جنسي غړی په ساعتونو نه ښکته کېږي. ثنا ګل ویلي دي چې کله چې مې خاوند تحریک شي ډېر ژر د هغې جنسي غړی سختېږي او بیا په ساعتونو نه ښکته کېږي. دا حالات زما لپاره یو وخت عادي و، خو ورو ورو مې احساس کړ چې دومره اوږد کوروالی دواړه ستړي کوي. هغه وخت چې څو ساعته دوام وکړي زه هم په بدن کې دروندوالی او ستړیا احساسوم، خو هغه بیا تر څو پورې نه آرامېږي چې بشپړ ختم نشي. ثنا ګل وایي کله ناکله زه هڅه کوم چې د کوروالي په جریان کې لږه وقفه واخلو، ځان آرام کړم او ساه برابره کړم، خو هغه بیا هم هماغسې په شدت کې وي. ده راته تل ویلي چې دا د هغه طبیعت دی او د تحریک وروسته بدن یې ډېر ژر نه خاموشیږي. زه هم پوهیږم چې دا د هر چا د جسماني جوړښت له مخې توپیر لري، خو بیا هم دومره اوږده موده زما لپاره یو وخت ستونزمنه شي. ثنا ګل ویلي چې په ځینو شپو کې داسې احساس کوم چې زما انرژي ختمه شوې، خو هغه لا هم په خپل حال وي. زه بیا هڅه کوم په ارامۍ ورسره خبرې وکړم چې لږ نرم شي، لږ ودرېږو یا لږ استراحت وکړو، خو خوشبختانه هغه زما خبرې مني. یوازې مشکل یې دا دی چې د تحریک وروسته کنټرول ورته سخت وي. زه کله ناکله فکر کوم چې که دا حالت ډېر زیات دوام وکړي ښایي کوم طبي دلیل ولري، خو تر اوسه یې داسې کومه نښه نه ده څرګنده شوې. یوازې هماغسې قوي جنسي طاقت لري. سره له دې موږ دواړه هڅه کوو چې همغږي وساتو، ځکه اړیکه هغه وخت ښه وي چې دواړه پکې راحته واوسو. ثنا ګل وایي په پای کې زه وایم چې دا حالات که څه هم یو وخت زما لپاره ستړی کوونکی وي، خو د خبرو درک او ګډه همکارۍ له لارې حل موندلی شو. اوس زه د خپل بدن حدونه ښه پېژنم